السلام علیکم. د لوی او سپېڅلي رب په نامه ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل نشان سره ووهئ ترڅو زموږ له نوو ویډیو څخه خبر شئ. د لوبډلمشر یو پوسټ ټول یوازې درواغ کړی. د افغانستان کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې د اصغر افغان پر ځای ګلبدین نایب لوبډلمشر وټاکی او 23 کسیزه لوبډله یې نړیوال جام ته د تمریناتو په خاطر سویلي افریقا ته واستوله. د اصغر د لرې کېدو سره خلکو ډول ډول غبرګونونه وښودل چې تر ډیره په دې باور وو چې د اصغر لرې کول په دې حساس وخت کې بې ځایه پریکړه وه، ځکه نړیوال جام ته لږ وخت پاتې دی. که بورډ دا ډول پریکړه کولی حد اقل یو کال وړاندې باید اعلان کړی وای. اصغر د کرکټ بورډ پر پریکړه اعتراض وکړ او د سویلي افریقا د تګ څخه یې انکار وکړ. محمد نبي او راشد خان هم د هندوستان څخه پر ټویټر خپله ناخوښي څرګنده کړل او د لوبډلمشر تغییرول یې وغندله. خو عزیز الله فضلي خپل دفتر ته اصغر افغان راوغوښتی، جوړه یې سره وکړله. اصغر سویلي افریقا ته د تللو لپاره راضي شو او کیسه ختمه شوله. خو څو ورځې مخکې ځینو خبریالانو او معتبرو سایټونو داسې اوازه خپره کړله چې ګواکې اصغر افغان یو ځل بیا د نړیوال جام لپاره لوبډلمشر اعلانیږي، ځکه د دوی په باور ځینو معتبرو سرچینو ورته ویلي وو چې اصغر د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي یو ځای سویلي افریقا ته ځي او هلته یو ځل بیا اصغر افغان لوبډلمشر اعلانیږي. د دوی په وینا چې د پخواني کرکټ بورډ مشر عاطف مشل او د جمهوري ریاست د چارو په ادارې کې د یو چارواکي په منځګړیتوب دغه پریکړه شوې. پر دې موضوع هم یو ځل بیا د خلکو احساسات راپورته شول او دا یې یوه شرموونکې پریکړه وبلله. د ګلبدین نایب سپکاوی او د کرکټ بې حیثیتي وبلله. خو نن د ټولو اوازو ته ګلبدین نایب په یو پوسټ ځواب ووایه. ګلبدین نایب نن پر خپل فیسبوک پاڼې د خپل ځان، فضلي او نور کرکټ چارواکو عکس پورته کړی و او داسې یې لیکلي وو: د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر عزیز الله فضلي صاحب څخه مننه چې جنوبي افریقا ته راغی چې د خپلو نورو رسمي مجلسونو ترڅنګ د ملي ټیم د لوبغاړو روان تمرینات وویني و ارزوي. د ملي لوبغاړي وستایل او خپله یې وښودله. د ملي لوبغاړي وستایل او هیله یې وښوده چې نړیوال جام سیالیو ته له لوړ مورال او هیوادنۍ مینې او جذبې سره ولاړ شي او ګران افغانستان ته ویاړونه راوړي. د لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی د روزلو او تمرین لپاره په هره ممکنه زمینه برابره کړي او زه ترې مننه کوم چې پر ما یې اعتماد کړی ده. د ګلبدین نایب دا پوسټ جوتوي چې ځینو ویب سایټونو او خبریالانو پر کرکټ بورډ دا فشار راوستی چې باید اصغر افغان بیرته لوبډلمشر شي. خو پوښتنه دلته پیدا کیږي چې ولې ځینې کسان غواړي چې د افغانستان کرکټ بې حیثیته کړي. آیا دوی خپلوي پالي، سیاست کوي او یا که هم د نورو هیوادونو استخباراتي کړی دي؟ خو ګلبدین دغه خبره او زه ترې مننه کوم چې پر ما یې اعتماد کړی ده د افغانستان د کرکټ د ټولو دښمنانو لپاره نه هېرېدونکی چپلاخه ده. مننه دوستانو، زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ.